دارنګې یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم بیګا مې بیخي شپه نه ده تېره کړې، لړم وچیچلمه او ټوله شپه مې په تکلیف کې تېره کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل که تا دا دعا ویلې وې مازدیګر کې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، نو دې به تا ته ضرر نه وی در رسولی. بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چا چې درې کرتې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، درې کرتې دا دعا مازدیګر کې وویله او درې کرتې سهار کې وویله، نو ده ته به هېڅ شی ضرر ونه رسوي، لکه نه به ورته د شپې ورسوي نه به ورته د ورځې ورسوي. نو د ژوند هر اړخ کې خپلې خپلې دعاګانې شته دی. دې باره کې علماو واړه واړه کتابونه لیکلي، یادول یې ضرور نه دي، که چا یاد کړي خو ډېره ښه ده، که یاد نه کړي واړه واړه کارډونه هم دې باره کې راوتلي دي، واړه واړه کتابونه هم راوتلي دي، صحیح صحیح دعاګانې په دې کې علماو راټولې کړي دي. موږ او تاسو باید دغه دعاګانې یاد کړو او خپلو بچو ته یاد کړو او په خپل روزمره ژوند کې عملي کړو.